زما په سترګو کې د ګل شي چې زه به ستا په مینه بل ته غړومه. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یې. یوه ډیره دردونکې قصه. قدرمنو دوستانو، تاسو سره د لورلایي د اوسیدونکي د عبدالباقي د ژوند یوه ډیره زړه دردونکې او زړه بوږنونکې قصه شریکوم چې د هغه نه خپل پلار او ورونو سترګې په کاشغو باندې اویستلې او هغه اوس ړوند دی. د خپل ژوند قصه کوي په دې هیله چې د ویډیو تر اخره را سره ملتیا وکړئ او له دې دردونکي داستان څخه ځان خبر کړئ. د لورلایي سیمې اوسیدونکی عبدالباقي وایي چې په خپل سیمه کې په یو نجلۍ باندې مینوم د کوزدې لپاره را سره د هغوی کورنۍ خبره ومنله او دواړه کورنۍ په دې باندې هم رضا او سلا شولې. خو یو ورځ وروسته مې رانه پلار غوښتنه وکړه چې باید دا کوژده ماته کړي. ما ورته وویل چې زه په هیڅ صورت باندې هم دا کوژده نشم ماتولی، ځکه چې هغه زما ژوند دی او زه هغې سره ډېره زیاته مینه لرم. په دې باندې مې پلار راته وویل چې په دې رشته باندې زموږ کورنۍ او ستا ورونه رضا نه دي، ځکه چې ستا ورونه وایي چې هغه جینۍ ښه نه ده. زه بیا هم په خپله خبره باندې ټینګ ولاړم. ما ویل چې زه په هر صورت باندې هغې سره واده کوم. عبدالباقي د بلوچستان د لورلایي سیمې په بوري کې زیږېدلی دی. هغه وویل چې کله یې مخالفت وکړ نو پلار او ورونو مې را سره داسې کار وکړو چې انسانان یې له فکر کولو هم ویرېږي. عبدالباقي زیاته کړه چې د انکار نه وروسته مې پلار او ورونه راپاڅېدل. زه یې کلک کلک په پړو باندې وتړلم. یو ورور مې سر ونیو. پلار مې د خوړو کاشوغه راواخیستله او زما سترګې پې ویستل شروع کړل. ما چیغې کړې چې خدای او رسول ته وګورئ. یوه سترګه مو رانه وویستله، دا دوهمه رانه مه وباسئ. خو هغوی رانه دویمه سترګه هم وویستله. کله چې مې پلار سترګې وویستلې نو زما یو ورور چې طالب هم و الله اکبر الله اکبر ذکر یې کوو. زما له سترګو وینې روانې وې خو هغه وخت یې درد کم و. عبدالباقي زیاتوي چې کله ما سره دا ظلم وشو د هغې نه وروسته پلار او ورونو زه همغسې تړلې په رکشه کې واچولم او تر هسپتاله یې ورسولم. د دې نه وروسته زما غږ په فیسبوک باندې هم خپور شو او خلکو ما سره ډیره زیاته غمرازي وښودله. پولیس چې کله خبر شول نو پولیسو زما د پلار او د ورونو په خلاف مقدمه درج کړله، ځکه چې هغوی زما نه سترګې ویستلې وې. د هغې نه وروسته زما په هسپتال کې درملنه شروع وه، خو په کوم هسپتال کې چې زه داخل شوی وم هلته زما ټوله درملنه ممکن نه وه، نو د دې لپاره زه د کوټې هسپتال ته راولېږلم. عبدالباقي سترګې وبایللې خو اوس هم د هغې جینۍ مینه په زړه کې ساتي. د رپوټونو له مخې جمال ترکي د عبدالباقي پالنه او ساتنه په غاړه اخیستې ده. اوس مهال عبدالباقي د جمال ترکي سره یو ځای په کور کې ژوند کوي او د جمال ترکي په کوششونو باندې د عبدالباقي د هغه د ورونو او د پلار روغه جوړه هم شوې ده. خو په دې روغه جوړه کې څه شرطونه ایښودل شوي دي چې عبدالباقي ته به کور هم ورکوي، هره میاشت به ورته پیسې هم ورکوي او د ده واده به هم همغې جینۍ سره کوي. خو د جمال ترکي په وینا چې پلار یې لا تر اوسه په دې خبرو باندې وفا نه ده کړې. د عبدالباقي ژوند اوس بې سترګو دی خو وایي لا هم د مینې په لټه کې دی. عبدالباقي وایي چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې هغه جینۍ چې دی په خاطر ړوند شوی دی 2 میاشتې وشوې چې ټلیفون ته یې ځواب نه ورکوي. قدرمنو دوستانو، اگر که پښتانه تر ډېره حده تعلیم یافته او عصري هم شول خو بیا هم که موږ وګورو نو داسې د جاهلیت پیښې په ځینو ځایونو کې ترسره کیږي چې هیڅ انسانیت او مسلمانۍ ته د منلو وړ نه دي. لکه څنګه چې تاسو په دې ویډیو کې واورېدل چې د لورلایي یو ډېر ښایسته ځوان چې صرف له دې امله تې پلار سترګې ویستلې دي چې هغه یو جینۍ سره مینه کوله. قدرمنو دوستانو، فیصله په تاسو پرېږدم. تاسو موږ سره په کمنټس کې خپل نظر شریک کړئ چې تاسو د دې پلار او ورونو ته څه پیغام لرئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ. له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل خان کلیک خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ همدغسې معلوماتي او ښایسته ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسیږي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.